بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول مینوال بخیر روغ او جوړ یې. د کلي مازدیګر دی، رووتو، جمعې ورځ ده. جمعې ورځ تېره شوه که او 25 تاریخ دی. 25 تاریخ باندې څه چل شوی و؟ قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم یو دی د هغه برډ ډے ده نن. صحیح ده. تاریخ پیدایش په 1876 کې هغه پیدا شوی او په 11 ستمبر 1948 کې وفات شوی. مونږ وروتو ځو به د کلي مازدیګر وي او بیا درته څوک دعوت درکړي چې راځئ مونږ سره به چای مو وڅښئ. نو چای به مو وڅښو او ما ځان سره چې کوم یو دی رور را روان کړی دی کشر، هغه سره هم میلاوم تاسو او کزن ولید هغه سره تاسو هم میلاوم. راځئ. او بله خبره ده چې مټر ګل پکې لګېدلی، لا مټر پکې نشته. صحیح ده. نو را روان دي بس لږې ورځې به پکې چې مټر به پکې هم ولګي. او دا وګورئ شفیع را روان دی او ولید دی. ته راشه ولیدو، ته راشه. ته ولید هم در سره خپل تعارف وکړي که نه. السلام علیکم. څنګه چلی مینهوالو؟ ښه یې جوړ یې؟ زه ما نوم دی ولیده. او زه 14 کاله یم. او سویم کې سبق وي؟ په نهم کلاس. په نهم کلاس کې. ښه. مونږ اوس چېرته روان یو؟ مونږ ځو زمونږ یو ستاسو یو ملګری هغه ورځو. بلکل. نو ما ویل چې خپل مینهوالو ته وښایو چې ویډیو جوړه کړو که نه، چې دیم پکې راشي. د دې خواهش وي چې ته مونږ ویډیو کې نه راولي، دیم پکې راغله. نو راځئ زموږ سره. ښه. خزان دی او خزان کې توتانو نه پاڼې چې کوم یو دی روزي او بیا ټوکونه وهي. تازه تازه روزي نه چې څنګه دې توتیانو کې راوتېږي. السلام علیکم. څنګه لګه صحت ښه دی؟ جوړ ماماجي ښه یې؟ مهرباني مهرباني. او شنو څنګه چل دی؟ خوراک خوراک. السلام. یار دا بیان خو پکې لږ ورکوی. دا د حکومت په کاغذونو کې ګوره د چا 2 ځل پخ شوي ده. 2 ځل موږ هم داسې یو سړي وویل که نه نه ما به ماته یو سړي وویل وي دې پکې نه چې رسکو چې دلته کوسکو چارینګ کړی دلته چې برابري کړي وسایل ورځو بس نه چې دا بیان ګوره خامخا دغه کې زنده باد. ضرور ضرور ځئ مهرباني مهرباني. خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ. زنده باد زنده باد. چې کومې خبرې وشولې دلته که نه نو بالکل حق خبرې وشوې. ښه. زه نوم راوتې چې زه به دې راولم خو د دې په لاره باندې راغلم چې کومې خبرې دي وکړي زه به خامخا دا ویډیو کې شریکوم. شریکې شوې تاسو وکتې. حاجي سلام علیکم. صحت ښه دی؟ مهرباني. خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ. هو دا خبرې چې کوم دی مخکې ورسوئ. صحیح ده. مونږ راغو او داسې ورځو درته ښایسته ښایسته ګلونه ښایو. ګلونه نه بعد چې کوم یو دی تنزیل بای سره ملاویږو او ایاز بای سره ملاویږو. تنزیل بای ډېر تکړه لیک دی، ایاز بای هم ډېر زیات تکړه. نور تعارف څه محتاج نه دي. انشاءالله تعالی ملاوم ورسره ډېر زر. خو اول ځو د ګلونو پټیله درته ښایسته ښایسته ګلونه ښایو بیا نور ګپ شپ لګو. هماغه زیات تر چې کوم یو دی خلک ګلونه کري. موري ګلونه دي ته وایي، موري ګلونه دي ته وایي. صحیح ده. کارغان تنګول کوي اوازونه دي بره سر باندې دوم. او چې کوم ملګري ګوري نو خپل مازدیګري پیکچر کمنټ کې شیر کوي. صحیح ده که نه؟ کمنټ کې راواستوئ خپل چې ټول مینهوال وګوري، کمنټ یې وګوري او مازدیګري تصویرانه وګوري. او کم کم ځای کې لکه مازدیګر وي ټایم وي او خلک مازدیګري له کلي ته ځان را رسوي نو وایي چې خامخا لا به والیبال کو لا به کرکټ کو یا به مازدیګري ماحول په پټو کې انجوی کو. نو هغه خلک ته کمنټ وکړي خامخا ضروري ده او ویډیو دې هم شیر کړي.
دیمان دی خوخره کنه یار صحیح در سره خوخره پی لچه سه روپیه دی څنګه لچ سه روپیه دی کدھر کے ہو آپ سرگودا ہاں ولیدو ولیده پتا خونی हम बहुत दूर जाते हैं यार یہ لے بس کافی ہے یہ بھی لے ہاں چلو بس ولیدو ته راواله تی لږ شانتي راواله شو سبا له برته سکول کې بیا لکان و ان شاء الله چې څه دی خوړه ایاز بھائی بدر سره خپل تعارف کی صحیح ده نو تعارف ووري بیا باغې نه بعد چیس کو السلام علیکم زه د خپل ورور حماد بای ډیره شکریا ادا کوم چې راغو موږ سره چې کوم دی موږ له ټیم راکو کوم چې ما ایاز نوم دی او د دې ګړی ملي خیل اوسیدونکو او ما چې کوم دی ایم ای سی کړی د فزکس کې نن سبا د اسلامي یونیورسيټي نه فیل کوم ماشاءالله فزکس سبجیکټ کې کنه فزکس کې ماشاءالله او ټیچینګ می چې کوم دی دا زه ټیچینګ کوم او یم ماستر خو مې فزکس کې کړی دی خو دې نه مخکې چې کوم دی ام فیل نفس مې اراده ده چې ان شاء الله زه به پښتو کې چې کوم دی ماستر کوم ولې چې زما خپل د پښتو کلچر سره ډیره زیاته مینه ده او شعر خو چې کوم دی زه لیکم نه خو د شعر شوقي یم شعر لیکي نه خو د شعر شوقي دی خو وایي ورته بڑا څه ناسه ورته وایي حمید بابا یو دوه درې شعر وویم بالکل حمید بابا وایي چې درد د مینې د کم مرګ ته قریب رو درد د مینې د کم مرګ ته قریب رو لا علاج ملاس اخلي طبيب رو ډیر ښه په کوي را باندې دم د مینې زرزر ډیر ښه په کوي را باندې دم د مینې زرزر چې کوي را ته خبرې حبیب رو ډیر بل شعر دی چې لا حلا حمید کسکر په محبت وو لا حلا حمید کسکر په محبت وو پرختو چې سازاو په ترتیب رو ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه او تنزیل به هم راغو یار دې ټایم کې کرا تنزیل به راخ کرا یار راشه ستا تعارف مې ډیر زیات اورېدلې ماشاءالله تعارف سره محتاج نه چې کله هم چرته روانم او دیوالو وینم نو مستاسو وال چاکینګ په موجود وي تنزیل آرټ په خامخا موجود وي چې کوم ځای کې هم په دیوال باندې د سکول ایڈورټایزمنټ شو نور څه کلینیک وغیرہ شو ډیر هر څه پکې راځي دي کې نو تنزیل بای ډیر زیات تکړه ډیر مهنت کړی دی او اوس ماشاءالله خو استاد دی مخامخ چې کوم یو دی کور دی او د کور په مخامخ چې کوم یو دی ګوري پینټر خو زبردست خپل نمبر هم لیکلی دی هر څه لیکلی دي نو خپل پینټینګ خو زبردست کوي سکیچینګ کولی شي کنه تنزیل پنسل والا ماشاءالله پنسل سکیچینګ هم کولی شي تنزیل بای تعلیم دې څومره کړی ما سیکنډ ایئر وکړو ها یو کال نه مې شو بیا به دینه بعد بیا جاری ساتو ها یو کال د نمبر شو سیکنډ ایئر کړی دی نو تنزیل بای سره رابطه کولی شي صحیح ده دغه نمبر دی نه په دیوال به درته ښکاري چې کله هم تاسو ته ضرورت وي زه به درته خیر په سکرین باندې هم نمبر شو کوم مختلف چې څه هم په دیوال باندې تاسو وال چاکینګ کوئ ډېر ډفرنټ ډیزاینونه کولی شي صحیح ده ډېر ډفرنټ بالکل استاد دی نو چیس کو او بیا به سره نورې خبرې وکړو ولې چې چای ډېره مزه وکړه الوا هم ډېره مزه وکړه د ټولو مینهوالو هم ډېره زیاته شکریه او مننه کوم چې دومره مینه کوي د ایاز بای سپیشل په مینه باندې راغوښتي وو چای مو وڅښلې ډېره ښه مزه وکړه ایاز بای بس کتونکو ته څه ووایه چې بس بیا ځو او وروستو جنج هم روان دی ښه که نه زه د حمید بابا یو څو شعرونه ویل غواړم بالکل دا زما د خولې پر یاد د عشق په زور ځي دا زما د خولې پر یاد د عشق په زور ځي کلمبله تناره له خولې د اور ځي د وصال په تمه تریخ راته ژوندون شو سپور طعام تر ستوني کله د خوشور ځي دا خو زه د زلفو خیال په زړه ملال کم ګنې زهر د مار کله په مار خور ځي د اشنا د منګړي زلفو په خیال کې مې په مې را باندې زهر د منګور ځي ډېر ښه هومره بخت لري حمید کله ناصحه چې د عشق په تور تړلی وي سرتور ځي والسلام
ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو امید لرم چې ویډیو به تاسو کتلی د کلي مازدیګر و ډېر ښایسته تېر شو او ما خو دا تاسو ته دې نه مخکې مو ویل وروستو جنج روان دی چغې پکې راځي نو خپل پکچرې کمنټ کې که تاسو مازدیګري کې ویستې وي کمنټ کې راواستوئ او داسې ماحول کم ځای کې وي چې خلک مازدیګري کې وځي یاران دوستانو له ځایي سره چیس کي یا نور داسې څه وي خو چې مازدیګري کلي ته رارسئ د کلي مازدیګري څوک نه مس کوي نو خلک ضرور کمنټ وکړئ او ویډیو شیر کړئ او درنه به غواړم اجازت د الله په امان او یو خبره دا چې را روانې ویډیو څه باره کې جوړه کو دا کمنټ هم تاسو کوئ